رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان په دې سوال او جواب کې ناکام شي د رب العالمین په باره کې الذي بعث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د دین په باره کې وې دا قبر ور باندې په دې یو کیفیت راشي چې د یو پختې په دې بل کې نه باسي او بل پختې ورته په دې بل کې نه باسي سر ورته دې کول راولي او کې ورته سر راولي تاسو سوچ کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نه نوی ماران په دې انسان باندې الله عز وجل په دې قبر کې مسلط کړي اقرا هغه مار ته ویل کېږي چې د زهر د وجې نه دغه په سر باندې بالکل د سر وکتم نه یو مار کچرته دنیا لراغه او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي یو پوکې پکټ وکې یو سای وسلا په دې څلور کنج دنیا کې بچرته شین بوټي پتم پیدا نشي دومره صح حالات سره زموږ سره مخامخ کېدل دي دومره د دهشت زیات سره زموږ سره مخامخ کېدل دي لیکن چې کله انسان په دې قبر کې کامیاب دومره وسعت چې څومره د هغه سترګې کار کوي او دغه ملایکو ورته دا خبره وکړي چې اوس ته ودشه په شان د هغه اول واده والا اول شپې د واده والا چې خپل اهل هغه راوچتوي او بل څوک نه خپل خاوند راوچتوي بل څوک نه رب العالمین په باغي دنیا کې به تا دې خوب نه راوچت کې او جنت په طرف باندې روان کې لیکن چې دشمنی به هغه حال به محدثین د دې خبرې په باره کې دا خبره ذکر کوي چې نه نوی ماران په دې انسان باندې ولې مسلط کېږي وجه څه ده ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا چې دې ظالم د رب العالمین د دې نه نوی نومونو نه انکار کړو هغه منل نه یو خو اسې په خوله باندې دي چې موږ ټول منو زړګي ورته تسلیمول نه دقه منل مهم دي نو جزاء من جنس العمل نن به د نه نوی ماران په ده باندې مسلط کېږي او ګروزونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي داسې ګروزونه چې کله یو ګروز دې غر لره خلاص کړي شي هغه غر به زره زره شي زما ته بدن به ورته شي